هغه د ازدحام ځایونه یا هغه د بیروبار ځایونه لکه وادونه مثلا د دوستو مجلسونه جرګې دا باید ترک کړي هغلته باید لاړ نشي او دې ترڅنګ که چیرې هغلته هم دی ځي په دې کې داسې وګړي شتون لري چې مثلا هغه زکام وي او د ستوني درد لري نو ډیر کوشش دی وکړي چې حد اقل د هغو وګړو څخه 1 متر فاصله ونیسي او دې ترڅنګ بیا د هم ډیر کوشش وکړي چې غیږ په غیږ باندې ستړي مشي لاس ورکول ښکلول دې سره باید ونه کړي ډیر باید کوشش وکړو شفق صاحب چې خپل شخصي وسایل څخه استفاده وکړو لکه د قاشق پنجې ګلاس او همدارنګه د خپل شخصي ماسک څخه باید استفاده وکړو ترڅو بیا هم د دې خطرناک او وژونکې ناروغۍ یعنی د کرونا ناروغۍ څخه په امن پاتې شو دریم چې ډیر اړین شمیره ده او د لاسو مینځلو نړیواله ورځ هر کال په ټوله نړۍ کې لمانځل کیږي د نړیوال صحي سازمان لخوا موږ باید چې کله مخکې له ډوډۍ او وروسته له تشناب څخه یا مثلا وروسته د مریض د معاینې څخه او همدارنګه په څارویو باندې لاس وایل وروسته د هغې څخه یا هغه کسان چې هغه ناروغان وي هغې ته لاس ورکوو وروسته د هغې څخه حد اقل باید د 20 ثانیو لپاره خپل لاسونه په پاکو اوبو او صابون سره پرېمنځو او که چیرې د موږ سره داسې ډسانفیکټانټ یا داسې د میکروب ضد مایع شتون ولري چې په هغه سره نږدې وي باید په هغې باندې خپل لاسونه پاک پرېمنځو او بیا هم د یادولو وړ ده مخکې له دې څخه چې خپل لاسونه بیا بازار کې روان یو خپل خولې یا پوزې ته ایسو باید خپل لاسونه په پاکو اوبو او صابون سره بیا هم حداقل د 20 ثانیو لپاره باید پرېمنځو څلورم هغه وګړي چې مثلا ناروغ د زکام ناروغي ورته پیدا کیږي یا زموږ هغه دوستان چې د زکام ناروغي لري یا د ستوني درد یا سینه بغل لري هغه د ډیر کوشش وکړي د غوښ خدمت خواهش ده د غوښ خدمت هیله ده چې نور وګړو ته وایي چې ما ته لاس مرا کوي ما ته را نږدې کیږي ما زه یو ناروغي لرم نو هغه وګړی باید یا زموږ هغه دوست باید نږدې روغتیايي مرکز ته مراجعه وکړي ترڅو د دې ستونزه حل شي او موږ تاسو باید بیا هم حداقل باید د هغې نه 1 متر فاصله باید ولرو چې کله په د کورو څخه د باندې راوځو باید ډېر کوشش وکړو چې د طبي ماسکو څخه استفاده وکړو دا یوازې دا نه چې موږ د کرونا ناروغۍ څخه ژغوري بلکې د نورو ساري ناروغیو او آلودګۍ د هوا څخه هم موږ تاسو په امن کوي او موږ تاسو یعنې د خطرناک ناروغیو څخه ژغوري اګم دا چې هغه زموږ وګړي چې مثلا غواړي چې مثلا چې کوم ډول خواړه وخوري ترڅو د دې د وضعیت معافیت لوړ شي نو هغه د ډېر کوشش وکړي چې د سبزیجاتو او میوه‌جاتو میوو څخه استفاده وکړي چې په سبزیجاتو کې دا چې زموږ خپل وضعیت شفق صاحب ویټامین سي نه جوړوي نه تولیدوي نو دا به ډېر کوشش وکړي چې په ترکاریو کې مثلا نارنج او لیمو او همدا په شان باندې د ترکاریو څخه استفاده وکړي او په میوه‌جاتو کې کېدلی شي له مالټو کینو انارو او همدارنګه د کیوي څخه استفاده وکړي ترڅو د دوی معافیت لوړ شي دوی باید ډېر کوشش وکړي چې هغلته چې د څارویو د خرڅلاو ځایونه دي یا د الوتونکو مرغانو د څارویو د خرڅلاو ځایونه دي هغلته خپل رفت آمد کم کړي الحمدلله موږ تاسو مسلمانان یو په الله پروردګار د عالم باندې ایمان او باور لرو نو پروردګار د عالم موږ ته داسې وایي چې تاسو کوشش وکړئ چې د بلا په مقابل کې هغه ځان محافظه کړئ یعنې داسې مه ورځئ چې بلا ته مخامخ مه ورځئ یعنې دغه کرونا چې د خپله باندې یو بلا ده دې څخه در په کار دی توکل په پروردګار د عالم وي لیکن ډېر کوشش وکړو چې موږ تاسو هغه مسیجونه چې له مطبوعاتو څخه اورو له دوام روغتیا محترم وزارت څخه اورو هغه به ډېر کوشش وکړو چې هغه عملي کړو که چیرې عملي نه کړو خدا نخواسته خدای نکرده موږ کیدای شي چې هم دا خطرناک ویروس یعنې د کرونا ناروغۍ موږ تاسو د مرګ تر کومې پورې ورسوي